بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ مونږه ورډ ویل اوپن کول مو ویل بیا ته تکرار کړلو. اوس به راشو دا ورډ زديز نه اوپن کوم. دیز نه هر طریقې سره تاسو غواړئ دا ورډ تاسو را اوپن کولای شئ. فرق زیرو اوپن کوم نه شارټ کټ لري نه. ما شارټ کټ لري نه دا ورډ را اوپن کړلو. لږ وخت اخلي. دا اوپن شو دا به انټر پریس کوم. اوس مونږ راځو خپل سبق شروع کوو. اول به زه د زوم ټول نه یا سو پیډل نه دا دیز نه لږ را غټ کم زوم کم. صحیح. او بل لومړی خبر دا تاسو به یو نه دا غز دا کیا شارټ کټ کی بس دا کیا الریډي دیزی کی یو دي تور پیژندل شوی دا کله چې څوک ایکوال RAND رند ولیکي او بیا د داسې کارو کو چې بریکټ سٹارټ کړلو او بریکټ بند کړلو. صحیح ده دا او بیا انټر پریس کړلو ته څه کوه اتومات لیکل کوه دا موږ جوړولای شو خپل ځان د پاره. زه ته ما ذکر ولیکم چې عامر خان او انټر پریس کوه ما ته څه کوه پر پړه لیکل ول د امیر په نامه پاړه باندې اب راځي تا صحیح ده دا تاسو په خپل باندې هم جوړولای شئ. دا الریډي ام اس ورډ کې دا ور پیژندل شوی کمانډ د کله چې څوک ایکوال RAND لیکي نو د تاسو کېږي او به کاو سٹارټ کول کاو سي بند کړل به انټر پریس کړل نو د تاسو کېږي لیکل اتومات راځي او سو پاراګراف ته کولای شئ هم دا لیکل صرف نه نو لیکل هم واخلئ. ګوره دا بس لږ غټ کم ایکوال RAND چې شو لیکلو او بریکټ سٹارټ کړلو. اوس د دې نه تاسو نو پاراګراف پکار زه ته زما لاس پاراګراف پکار دي زما یو پاراګراف پکار ده زما دو پاراګراف پکار دي سم چې تاسو پکار وي غته اصل ګور یو پاراګراف زما سره راغله نو ته ایکوال RAND او زه ته چې زما سو پاراګراف پکار دي زما چې پکار دي نو 50 پاراګراف پکار دي ها د دې نه به لیکي ورته اوسې پاتې کمانډ نو زده کړلو ځان سره ولیکي کنه یاد سو په پریس کې وګورئ زما سره وسمره راځي 50 پورې پاراګراف وردیز کې ولیکل شو. خلام ته د نن مو ته پاراګراف شمار هم وویل که یو غواړم او 50 غواړم هر څومره ستا په کار وي هغه ته ورته ویل شي او راوستل شي. زما شو په دې ته ولیکم که بس ها دا دی ایکوال RAND رند دا سٹارټ کاوس پان بریک سٹارټ بریکټ باندې انټر په پریس کې او د نه چې څومره بریک اور کې پاراګراف شمار هغه پاراګراف بتا لپاره راځي څه شي باره کې خپل دوی ځان دا ډمی ټیکس دا د باندې مون پریکټس کو ځان له ټیکس فون دي دا زه چې اوس راځم د دې لیکل کوم نو ما د پر ډیر زیات مشکل ده دا اوس ګور اتومات ما د ټیکس جنریټ کوي هم دا کوډ او زه اوس راځم ځان د پر ټیکس کوم چې we are students in MS Word class دا ما د پر ډیر سخت ده کنه زه اوس پریکټس کوم پریکټس په خاطر باندې موږ غواړو چې یو ډمی ټیکس ولیکل شي پریکټس لپاره اضافه ټیکس راځي موږ پریکټس کوو نو دا فارمولا موږ لیکو اضافه ټیکس راوستلو لپاره چې هغه باندې موږ څه وکړو پریکټس اوس دې سر په خلاص شو نو رسم نشته به صرف ټیکس لیکل دي ایکسترا ټیکس تر پر راځي. ها نن ورځ موږ لومړی چې د فایل مینیو به درته وایم څه وایم فایل مینیو کې ځینې اپشن مهمې دي باید تاسو دی لومړی خبره دي چې دا هغه انفو ده انفو کې چې د معلومات د تاسو سره دی پاړه باندې ستاسو فایل سایز څومره ده نه مې سب کړی چې و سایز باید راغلی وای پیجز باید راشي سو پیجز ما سره شل پیج دي سو ورډ مالک دي 3100 ورډ مالک دي ټوټل ایډیټینګ څومره ټایم کې شوی 3 منټو شو دی پیج کې مونږ تیر کړل. ټایټل دي چې د مو د لاور کړی وسه پورې ټیکس په کې نه لګولي کمنټس په کې نه سره ریلیټډ ډیټس تاریخ کوم ورځ مونږ کار کړی کوم ټیم کې توشته اکاونټ سره مونږ نه جوړ کړی طریقه به هم څنګه جوړیږي غواړي چې ته غواړي پروټیکشن ورکینګ دوه دي کې څوک ریډینګ نه کې دیز نه تاسو کولای شئ خیر دا خیر کې هم تاسو ځان م کمپیوټ کوی. بل خبر یو تاسو په دې کې زده کوي چې هغه ورژنز ده ورژنز کې خبره ده که تاسو چیرته فرض مثال کار وکړلو اوس راځم دې کې مخصوص مډل لیکل کړی شل پیج ما لیکل کړی دي خیر هم ده او زه اتومات एकदम راغلم مال باندې بجلی لاړه چې کمپیوټر سویچ بجلی نه لګيږي یا دې کار نه کړي نه بجلی لاړه یا دا شو دار نه کلوش څنګه شو ته نه کلوش خیر ده او ما شل پیج کتاب لیکلای اوس به څه کوم زما د یو میاشت خواري خلاړه بس تباہ او برباد شو. ډیر پر تاسو به څه کار کوي چې ورډ براو پن کې ورډ چې راو پن کړو دا راو پن کا لینک پیج ته راغلی پس راشه فایل ته فایل ته پس راشه انفو ته په انفو کې د ذکر ورژنز باندې کلیک وکړه ګور ریکور ان سیو ډاکومېنټس کوم فایل نه چې ما نه دي سیو کړی هغه ما څنګه ریکور کړ په دې ته کلیک وکړه چې دا دی هغه فایل نه ټایم ورسره شته اوس مونږ کله کار وکړلو دریو دا وکنه دا لیکل می دریو سو باندې مونږ کار کړی شتم تاریخ ته دریو یو په اوس باندې مونږ دا اوپن کړه دا پر باندې کلیک خپل فایل پیدا کار فایل شي دا
سیو کړئ اول دا فایل ځان سره سیو کا چې بیا وای دا ورک نشي دا ها دا فایل ځان سره سیو کا چې زه غواړم ایډیټینګ وکړم کولای شم هغه دا فایل چې کوم ما لیکلی هغه ټول واپس راغلی هماغه فایل شل پیج نه وخت شل پیج دی فایل مې ریکور کړو کنه دا د کوم ځای برکات وو دا د فایل منیو او دا د انفو کې د ورژنز برکات او دغه چې کوم فایل نه دی ریکور خو شو موږ ته به وایي چې دا کوم فایل نه تانه دی ریکور کړی هغه ډیلیټ کړي بل اپشن نه کړي ته کول شي چې ډیلیټ هم کی وای شو دا دوه اپشن به وایي اخر کې لاست کې بیا دې ترازو بل خبر دی کې نیو ده کله چې غوړی نوې فایل واخلي یو خو سره دا فایل زویم چې نوې فایل واخلم دی باوجود دی کې مې لیکل نور لیکل بلکې کوم صحیح ارشه فایل ته فایل په راشه نیو باندې کلیک نو چې کلیک کړ بلینک پیج غواړي کنه کوم ټمپلیټ د بکار بلینک نه بکار بلینک پیج واسره صحیح یی شارټکټ چې دا کنټرول ان ده نیو شارټکټ کنټرول ان ځان سره نوٹ کویا اندر دی فایل راغله څلورم فایل ګوره خلمه کنټرول پلس ان دا د سی شارټکټ شو سره دا تاسو سره شارټکټ د نیو فایل اخیستلو صحیح شو بل خبره ده چې زموږ سره دا سیو کول ګوره سیو او سیو کې سب کار ده سیو څه کار کوي زغړم چې دا فایل ځان سره ساب کوم لیکل مې کړی دا غواړم ما سره ساب شي راشه سیو باندې کلیک وکړه سیو چې کلیک وکړو ستاسو دا اپشن ده کمپیوټر کې غواړي براوز کې چیک ایزو ټایم چې هو کمپیوټر کې غواړم ما سره ساب شي په کمپیوټر کې کوم ځای غواړي ډیسکټاپ کې غواړي که براوز کې ایزو ټایم چې دا براوز وکم براوز مطلب دا چې تاسو کوم فولډر غواړئ ولته تللی شي ګوره تاسو ما سره فولډر دی डी ड्राइव ته ځي डी ड्राइव ته راشه په डी ड्राइव کې کوم څه ځي هلته تللی شي راشه ډیسکټاپ په سی ड्राइव کې غواړئ سی ड्राइव کې تاسو فایل نه ثبت کوئ یا اسکل هم کې وینډوز موجودي په ډیسکټاپ باندې غواړئ هو ډیسکټاپ باندې غواړم په کوم فولډر کې ثبت کول غواړئ کوم دنه فولډر یې کې دنه کلیک وکړه صحیح هغه انتخاب کړه نو تم چې نه باندې کې ثبت کا بل فولډر نشته زما سره که نوې فولډر جوړه دي کلیک وکړئ ته زه ته دا فایل کا او دې ته زنوم ورکوم چې MS Word practice ورنه مورته فولډر جوړ کړل الریډي مې فایل نه ثبت کړای فولډر چې کله کریټ شو انټرفیس کا کریټ شو نو د دې نه ثبت کړه دا او نو مرته ورکوم دی فایل ته مرته وایم چې اول پریکټس 1 د زما سره پریکټس 1 د نو واخستو دا فایل ځان سره ثبت کوم اوس راځي ډیسکټاپ ته موږ څنګه وینډوز بټن او دې تاسو پریس کړئ تاسو اتومات راځي ډیسکټاپ ته سب چې راغلی میثود پریکټس دا فولډر دا کلیک وکړه د نن تاسو راغلی فایل درسب شو خیالم دا چې ته غواړې یو فایل ځان سره ثبت طریقې سره ثبت کولای شي که فولډر کې نه ثبت کړي ډایرکټ هم ثبت کړي یا خو مې ته مخکې فایل نه ثبت کړي دي یو تاسو پوهیږئ خپل اوس دا فایل پر مثال ثبت کول غواړي اوس دا فایل ما یو ځل ثبت کړی زه غواړم چې دوباره بیا ثبت کړم په بل نوم باندې راځم دې کې ما ایډیټینګ وکړئ دا ده ها دا مې دا شانتي کړو فرض کړه دا مې دا شانتي کړو ایډیټینګ مې وکړو کنه اسی مثال دا ایډیټینګ ما پکې وکړو اوس غواړم دا فایل ځان سره ثبت کړم که زه دا فایل ځان سره سیو کوم دا فایل ځان سره سیو کوم دې سیو بیا کار نه کوي ته دا فایل ځان سره سیو بس کوي سبې کوي سیو بس کوي به کوم ځای کې سیو کوي زه مې ډیسکټاپ باندې سیو کوم په کوم نه مې سیو کوي بل نو ته ورته ورکول شي فکر دې پریکټس 2 پریکټس 2 انو ستاسو کار ته ورته ورکول شي دې درنه چې موږ مخکې فولډر جوړ کړو هم ته پیدا کولای شي وګوره په کوم فولډر یې خطر لاړ شي انتخاب کام کولای شي نو دا هم دې نه صرف د ډیسکټاپ باندې راشي ها او پریکټس 2 سره دا پریکټس 2 په سیب او سیب سره فرق څه ده سیب د څه کار کوي چې یو ځل لپاره دا کارول شي یو ځکه فایل ثبت کی اول ځل لپاره ته غواړې یو فایل ثبت کړي نو د سیب نه کار اخلي او که ته غواړې چې بار بار دا فایل د یو ځای کې ثبت کړه دا غواړم اوس په بل ډرایو کې ثبت کوم په دې ډرایو کې ثبت کوم بل فولډر کې ثبت کوم ته به سي باز نه کار اخلي په بل نوم ثبت کوي په بل ځای کې ثبت کوي راغلی ایډیټینګ دی پکې که دوباره ثبت کوي نو به سي باز کوي دا دې سیب شارټکټ د زموږ سره د ځان سره ولیکئ چې دا مهم دی باید ته یاد وي کنټرول پلس اس دا شارټکټ د سیو الته ضرورت نشته ته بیا بار بار الته زی منډه وی مینیو ته بیا د غزن سیو کوي ته شارټکټ لاړ نم کولای شي ور کنټرول سیو کو کلیک کوم بس په دا راځي دا فایل ول سره کیږي دا ما ثبت کړای صحیح ده بل شارټکټ زموږ سره کنټرول F12 زموږ سره د شارټکټ ده
F12 زموږ سره شارټکټ د سیو اس صحیح. زه چې کله کیبورډ نه F12 پریس کوم پر مسه دا فایل ثبت کوم ځای چې غواړئ په ځای کې ثبت کولای شي څو ځله چې غواړئ ثبت کیږي تاسو چې دا سیو اس کې یو فایل موجود دی ته به وایي چې دې فایل ایگزیسټینګ کوي موجود ده نو به بل نمبر ته ورکړئ صحیح. دا فایل فرض کړه سره خلم ټیسټ په نوم باندې دا ځان سره سیو اس کوم ګوره تر اعظم F12 دی کې نه خي تاسو بټن بستر سره سپیشل فنکشن کیز دی د کیبورډ F12 په لیکل شوی کیبورډ کې په باندې کلیک وکړه چې کله مې کلیک وکړه اوس راځم ډیسکټاپ باندې دا فایل ثبت کوم او تم دا سیو کا مزل ما سره دوباره سیو کړل بیا وته چې سیو کا راشه سیو باز څنګه کیږي تاسو سره صف کیږي خلم دا وته برچو وړي ورته تاسو سره دا سیو شي مرته تاسو کولای شي بار سو زله په سنمونه مې تاسو سره ثبت کړئ خو دا ما سره یو ځل راغلی ولې راغلی چې یو ځل دا شته بس بیا بار ضرورت نشته ده هغه دا ریپلیس کوي په خپل باندې په سیو او سیواز باندې پوه شوي شارټکټ کانې مو زده وي سبا دې نن تاسو کولای شئ چې فایل ته راشئ دراخلئ او کنه هغه شانت راخلئ پاتې شو فرند کې چې کله تاسو یو څه د لیکل ما وکړل زه اوس غواړم چې دا لیکل نه دي ما چې اوس کوم لیکل کړی دي همدا لیکل دی راشي او هغه د شي دا د نوز کاپی او پرنٹ غواړم یو پیج کې دی کنه یو کاغذ باندې ما سره پرنٹ تاسو درکوم ځان سره وساتئ سو کاپی نه غواړي ونه واخلي نو ته مجدي نظر شل کاپی نه اخیستل غواړم شل سټونټان دي راسه کوم پرنټر دا فرض مثال ما سره چې دا په دې کې دا پرنټر دا صحیح ار پرنټر چې تاسو سره ما پرنټر په واخلي سو پیجز غواړي ګوره هم دا ټول پیجز پرنٹ کوي یو پیج دا ټول غواړم چې پرنٹ کی راته ته کولای شي د څه کولای شي یو نه راته فرض مثال پرنٹ کا وو پورې یو ورته ویل شي چې ماته اول پیج پرنٹ کا او پنځم پیج پرنٹ کا او فرض کا لسم پیج پرنٹ کا سم تورته ویل شي دا موږ وایو د زمونږ لاندې دی ویلي ښه صحیح ده چې ټول پرنٹ ټول چې پیج پرنٹ کول غواړي مست پرنٹ اول ټول پیج ته پرنٹ کا یو سایډ باندې غواړي ک ډبل اکثر زمونږ په سچ کوم پرنټر استعمال ټول یو سایډ پرنٹ کوي یو سایډ پکې درې پیج دی اول یو پرنٹ کراته بیا بل پرنٹ کا بیا بل سیټ راته پرنٹ نه تاسو غواړئ چې اول یو نه درې راغوزي کاپی نه وزي بل نه درې وزي بل نه کوم طریقې سره چې غواړئ نن دا ورته دی انتخاب کړئ دا دی ولاړی باندې راشي پرنٹ کنا پس پرتو باندې راشي ته چې نه ولاړی باندې راشي غواړئ چې نه پیج دې فروت وی دا شانتي غواړئ ازري چې موږ کوم جوړو هغه طریقې سره ته چې دا پرنٹ وباسي په کوم سایز پیج باندې وباسي زه ته می 4 سایز ټولي 4 سایز موږ اکثر یوز کوو په پور راته وباسه مارجن دې څنګه وي اضافه کوي زیاتوي زه ته کم ورته ورکه مارجن ګوره نیرو شو خلم دا مطلب دا سپیسونه دې کې کم کلیکل زما سره چرته اضافه او زیات وي په یو پیج باندې 100 ځله راشي زه ته په یو پیج باندې 3 شپږ ځله راشي نو چې یو پیج وباسي دا پرنٹ کې یو پیج باندې شپږ پیج دا پرنٹ شوی سره مو خلاص شو دا شی که تاسو غواړئ د ځکه دینه تاسو ته به مختلف معلوم شي د پرنٹ شارټکټ د کنټرول پی چې کله راغلی ګوره نو ته مچ تاسو کړه A4 سایز کې پرنٹ کا یو پیج باندې نه تاسو راواله فرض سلور راواله پرنٹ نو واسي یو پیج باندې سلور څو کاپی نه غواړي د ځکه ته کاپی شمار ورکا د ځکه د پرنټر انتخاب کا ټول پیجز پرنٹ کړئ او ټول پیجز پرنٹ کوم په خپل خواخه باندې کوم پیج دی ورونه په کار راته ورنه پیج کولای شي په پرنٹ کولای شي مارجن څنګه ورته ورکې نیرو ورکې نارمل ورکې کوم شان دي جوړه هغه رقم ته ورنه ورکولای شي مخکې ورشل پیج نه اوس دا 15 پیج نسی ځکه مارجن څنګه شوي ورکه شوي لیکل پکې نور هم اضافه ځایږي په دې مسر خلاص شو تر اوسه پورې ور شارټکټ چې د کنټرول پی ز پریس کوم هم راځي دلته کې مې ته په کویک ایکسس کې ما چولای دا ځکه تاسو کلیک کړئ دي نه هم تاسو راوړل شي دا کویک ایکسس ټول بار دا ټایټل بار دا د خمیرته ویلي هیل بټن دا ډسپلی بټن دا ته غواړئ ریبنز ورمانی شو کې ریبن پټ کی ریبن پټ شو مینوګان شو کی ریبن او مینوګان دواړه پټ کا او ته دواړه شو د نو تاسو دواړه شو کیږي دا ریبن دا ټیبونه دی امینوز دیتا ویل کیږي دا هر یو کمانډ دا کمانډ دا بیل کمانډ دا بیل کمانډ دا بیل کمانډ دی مری ټول کمانډ تاسو ګروپ ویل کیږي دې ګروپ سره د کلی بورډ دې کې دا کمانډ بولډ کمانډ ټالی کمانډ لاین کمانډ مری ټول مجموعه ویل کیږي پاند ګروپ پاراګراف ګروپ سټایلز ګروپ ایډیټینګ ګروپ دا یو موږ وایو او دا ډایلاګ باکس لانچر دا صحیح ده د بیل بټن دي نور باکسونه به زموږ سره لانچ کیږي او مخې ته راځي نو دا وځو سره فایل مینیو بل دي کې اپشن چې د ما سره شیر د غواړي چې د فایل د غواړي بل چا سره شیر کی کولای شي د ایمیل لاري نه چاته ولګي او سره شیر کې پریزنټ کولای غواړي انلاین کولای شي پوسټ بلاګ غواړي ویب سایټ ته پوسټ کې پوسټ کولای هم شي ایکسپورټ کراته یو فایل د ټایپ چینج کې نور ټایپونه دا کولای شي نه دي تورته
ټایپس چینج کی چې هر څنګه ته غواړې شانتي جوړ شي تم چې دا فایل دې ماته ګوره سیف شي اوس په پی ډی اف کې تاسو سره ثبت کیږي کولای شي ایکس پی اس فایل درې جوړ کی نور فایل نه درې نه جوړولای شي بل دې کې د زمونږ سره کلوز هر پروګرام د کلوز کول لپاره ماته پرون شارټ کټ کی ویلې څنګه او شارټ کټ کی زمونږ سره پروګرام کلوز کول لپاره د زم ته کلیک کې دا ګوره کلوز کیږي بل دې د کلوز کول لپاره شارټ کټ کی زمونږ سره د زم تر شارټ کلیک ښه ساده کلوز کیږي ورته توای دا سیب کې دا کوم چې ایډیټ راوستای دا کني سب کې او کینسل کوم کینسل خاصه میسج چې کینسل کا او ورته ما چې نه دا پروګرام ماته کلوز کا د کلوز شارټ کټ د سره Alt F4 Alt بٹن دا او کیبورډ باندې 4 بٹن سره پریس کی صحیح ورزه لازم Alt F4 پریس کوم د کلوز کولو شارټ کټ کیدا دا فایل ثبت کې کنه نو تم چې ثبت کو دا به سره ختم شي کوم ثبت کوم هو ماته ثبت کا فایل ما سره سیو شو میډیټینګ ماپ کې کړه سو دا فایل د فرض کا نو تم چې دا ورزه کلوز کوم Alt F4 پریس کوم نو ما سره کلوز کیږي می سیو کوراته د څه باندې کلیک دا فایل به تاسو سره هیڅ وساب نشي صحیح یو شارټ کټ کې سره بل یاد وساتئ چې تاسو ما سو ویل کنټرول پلس فی د وای چې مونږه نو خبره امتحان کې درنه پوښتنه کوم د فرند کولو شارټ کټ کیدا صرف کنټرول کی پریس کوا چې کوئی دفتر کې نه استه کنټرول پی پریس کو نو ورکیو بس آسان دی دا کار د سر خلاصون نه دفتر کې وي نن مستح خلاصون نشته وظیفه کې هر څه خپل وظیفه دي کاروبار دي د دکانداري ده ټول هم دا کار ده بلکې نور خلاصون مترینان نشته کلوز باندې پوه شو یا الټی پول شارټ کټ ته د پروګرام سره کې بندي اکاونټ ته غواړي په افیس کې اکاونټ جوړ کی کولای شي افیس کې وځي دا اکاونټ بیا جوړ کړه مخې ته راځي چې اکاونټ څه طریقې سره تاسو جوړول شي دغه اپشنز دي سیټینګ د دې ورډ لپاره موږ غواړو ځان ته سیټینګ وکړو ټول سیټینګ موږ اپشنز نه کوو ماته زه تاسو ته دا نه وایم صحیح ده کله چې دا خبرې موږ وکړلې ټول نه خلاص شو به تاسو د خپل زده کوئ تاسو د اپشن باندې نظام پوي کی چې څنګه کار کوي دا ګور پروفینګ کې ماته ویل چې حالت موږ لیکلو کو خلاص دې نه موږ کولای شو ځان ته دا برابر کو سیټینګ په کې دا ټول وایو ایڈوانس به مو وایو کسٹمایز ریبن به مو وایو دا ټول چیزونه موږ ځان ته برابرول شو خو چې اول دا ټول په ژنې او پر پوي شوي به چې تاسو اپشن وایم ته بخپل پويږي چې اوس موږ کوم ځکه لګیو کوم ځکه اپشن وایم ته به دا شیزونه کې بیا ګنګ سي دا اوس ماته سو وایو تاسو کوم ځکه لګیو نو دا مې زه ته هغه مهمه خبرې وکړلې چې باید هر یو سټوډنټ دا باید یاد وي په اول ورځ نه ان زموږ عملی درس اول ورځ و سبا ورځ موږ هم شروع کوو هم کې کلیپ بورډ اپشن وایو پاند به وایو پاراګراف د سو افسر راځو کم از کم به سبا موږ چې دا کلیپ بورډ او پاند وایو صحیح ده بل پاراګراف نه پاند اپشن وایو پسې او سټپ بای سټپ به پر مخ باندې زو اوس پر پوه شوي کنه کوم نه پوي راته وایا نور وایو که بس نن ورځ بس دا اسم نه دی ته وایي چې تاسو د اپشن می ته ویل دي او دې مې تاسو ځم پوي کیه سبا ان شاء الله زموږ اصل کمانډ شروع کی هر یو کمانډ مې تاسو په کوم دا هر یو تاسو زده کوی او دا بیا روزمره ژوند کې استعمال تاسو دا دوه منیوګانی ویلي یو هوم او یو ټیپ بس تاسو کار شوی دا پوه بشئ چې ورډ څومره مهم ده او څومره تاسو ډیزاین او ایډیټینګ کولای شئ بس د نو لپاره همدومره بس ده نو درس به سبا وایو